لپاره څه مناسب قاري د قرآن عظیم شان عالم لپاره څه مناسب دي، څه باید وکړي؟ دا اهمې نکتې دي ورونو. اول دا چې شپه ورځ باید دی تلاوت وکړي، د قرآن عظیم شان سره تعلق وي. دویم د الله تعالی به حامد وي، داسې به نه وایي یو ښایسته موټر کې څوک ویني، ښایسته کالیو کې څوک ویني، په غوړو نعمتو د دنیا کې ویني، وایي وګوره دغه مزې وکړې، موږ څه باندې عمر تېر کړ، ټول وخت په لوبیا او په وچه ډوډۍ تېر کړ. وایي هغه شی چې الله بې عزته کړی هغه د عزتمن وګاڼه، او هغه شی چې الله عزتمن کړی دی چې دا علم د هغه د بې عزته وګاڼه. یو خو الله قدر وکړه. ابو هريره خلق هذا په اول افتتاح کې ما درته ذکر دا مه وایي هېڅکله د الله حامد به اوسېږي چې الحمدلله خدای څومره عظیم احسان دی په ما کړی، زه د قرآن ته کېنولی. مخکې کلو کې یو ملګری دوی دوره کې موجود د خو ظاهره غریب ډېر مرضونه او تکلیفونه یې کور دا ورته نه خپل حالات یې ذکر کړو. د هغه نه مخکې یو بل ورور یې په خارج کې چېرته اوسېده، و د هغه د فسق او فجور حالات یې ذکر کړي چې و دې سره موږ څه وکړه، ورور ته هلته داسې کارونه کوي چې کله د خپل تکلیفونه ذکر کړي. مبارکه ته د دغه شکر داسې ادا کولی چې ته نن بخاري شریف ته ناست د خپل ورور حال یې ذکر کړي، و پلار اولاد هغه په خارج کې کفري وطن کې په څه فسق و فجور کې ته ادا شاهدي پې وایې، او ته بخاري شریف ته ناست دې حمد و شکرانه ته ادا کوی شي. همیشه شاکر اوسې، د سجدې د شکر لګوئ چې خدای دې ما سره ډېر لوی احسان کړی. انتخاب ما د دین ته کړی دی، انتخاب دې ما د قرآن ته کړی دی. دا انتخابونه خو الله کوي، هر شي ته الله خپل نفر مقرر کړي، ته به دا کوې ته به دا کوې، د نقشه خو الله چلوي، دا خو بنده نه شي چلولی. خو چې د ما دې ته انتخاب یې دین ته وکړه، قرآن دې وکړه، دا د خدای احسان دی په ما ته باندې. دا تفسیر مبارک راخلي چې طالب علم باید څه ووایي، قرآن عظیم شان چې څوک تلاوت کوي او ترجمه او تفسیر کوي، دی باید څه وي؟ دی باید حامد د خدای وي، همیشه باید حمد خدای تعالی ادا کړي. دریم ذاکر به وي، ذکر به ډېر کوي د الله تعالی، ځکه په ذکر د الله تعالی باندې شیطان شړل کېږي او د الله تعالی رحمت نازلېږي. څلورم متوکل به وي علی الله، توکل به په الله تعالی باندې وي، بل چاته به سترګې نه نیسي، ځان به نه ذلیل کوي، علم به نه ذلیل کوي، دین به نه ذلیل کوي، قرآن عظیم شان به نه ذلیل کوي. توکل به په الله تعالی زړه به موړ ساتي، بس همیشه به دا وي چې هر څه چې راکوي ماته الله تعالی راکوي. پنځم کومک غوښتونکی به د الله تعالی نه وي. شپږم راغب به وي الله تعالی طرف ته، همیشه به د الله په طرف باندې متوجه وي، د دنیا طرف ته به توجه نه کوي. اووم مرګ به زیات یادوي، او دا د رسول الله مرګ امر هم ده، اکثر ذکر هادم اللذات، هغه پرې کوونکی د خوندونو چې مرګ ده هغه ډېر یادوئ. اتم د الله تعالی نه به ډېره ویره لري. ویره خو پېژنئ که نه چې هرې ګناه ته مخکې دا سوچ کوو چې د الله په حضور کې زه درېږم، د الله به زه څه جواب کوم، او ګناه پرېږدئ. بیا خدای در سره وعده کړې ده چې 2 جنته در کوم. څوک چې د الله په حضور کې درېدا نه وډار چې ګناه یې پرېښوده، الله وایي 2 جنته زه ورکوم په انعام کې. څومره لوی نعمت خدای در باندې کړی. او په وخت مرګ کې به امید زیات وي. نور به دواړه وزرونه دي د ایمان، هم به خوف وي هم به رجا وي. او د ځواني په حالت کې به ویره ډېره وي په سړي باندې، ځکه چې ګناهونه وساتل شي. او د مرګ په حالت کې به بیا امید په ځان غالب کړي، ځکه هلته مرګ حالت ته وایي چې الله تعالی به د ما سره د حسن معامله به کوي. او نه هم د تکبر او عجب نه به ځان ساتي. اکثره اوقاتو کې چې لږ شی زده کړي، یا لږ ښه تقریر یې وکړي، یا لږ تدریس یې وکړي، نو دماغ یې داسې نیولي. ته به وایې چې حیران پاتې، خدای در باندې احسان وکړه، خدای در ونه ښایي تا څه کولی شي. د خدای پیغمبر د خدای قرآن ته ذکر کوي چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. هېڅ شی نه لرو خدای چې تېره ونه کوي، تېره ونه کوي. یو حرف هم قسم په خدای دی که موږ تاسې ویلی شو، یو حرف. مخکې درته ویلې چې زه بیان ته چې جګېږم خطبه وایم، د خطبې تر نیمایي هم آیت نه وي چې کوم آیت زه وایم. خدای ورکوي، چې خدای ورونه کوي موږ څه زده دي. د خدای پیغمبر ته الله امر نه کوي قل رب زدني علما، ووایه چې ای ربه د ما ماته علم را زیات کا. د علم د زیاتوالي سبب الله ته ځای کوي. نو کبر عجب نه کوي په دې باندې، بیا د خدای د نعمت زوال در باندې راځي. ګوره او لسم په زده کړه کې به او په تعلیم کې به شرم او بخیلي نه کوي. دا به نه وایي چې زه دغه نه څنګه دا خو ځوان مولوي صاحب ده، دې نو زه اوس ترجمه زده کوم.
دې تکرار ته ما وویل یا ځوان طالب ده زه خو لږ پیلو یم نه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا مقام ماته الله تعالی څنګه راکړ؟ ما وایي په زده کړه کې شرم نه ده کړی او په رسولو کې مې بخل نه ده کړی. دا مقام ماته الله راکړ. هر چا نه مې زده کړه کوله او بل ته مې چې رسو بخل مې نه ده کړی. ماته دا مقام الله راکړ.